سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. وایي د یوې ډېرې ښې ښځې ډېر غوسناک او جنګیرک میړه په برخه شو. هر وخت به په دې غوسه و چې د ښځې پخلی بې خونده دی. ښځې به چې هر څومره خواري هم پرې وکړه هغه به بیا هم ناخوښ او تل به یې د پخلي له بې خوندۍ سر ټکاوه. سړي به چې هر وخت که تخت ته ګوتې وروړې وبغړمبېدو چې دا نو څه بې خونده شی دې پوخ کړی، نه دې پکې مالګه اچولې او نه مساله. ښځې به یې هر وخت هڅه کوله چې هغه په دې قانع کړي چې پخلي کې څه ستونزه نشته او خوندور دی، مګر هغه هیڅکله نه منله. هر وخت به یې د پخلي پر سر سپکې سپورې ورته ویلې او ویل به یې چې نورې ښځې خو څه کوي، د وړو نجونو د لاس پخلی هم د دې له پخلي خوندور دی. په دې کې ورځې شپې تېرېدې. میړه یې ښځې ته ګواښ وکړ چې که پخلی دې سم نه کړ بندر باندې راولم، مګر د ښځې په پخلي کې له دې ګواښونو سره سره هم څه بدلون رانغی. سړي له ځان سره وویل چې دا خو په دې ګواښونو هم سمه نه شوه. راځه داسې کار وکړه چې د یو خیالي واده خبره شروع کړه چې که هغې سره سمه شي. همغه و چې یوه ورځ یې د کوژدې اوازه ګډه کړه او بله ورځ یې واده ته د تیاري اوازه ګډه کړه. کور ته یې وریجې راوړې او د واده کمیس یې هم راوړ او وی ویل چې په پلانې ورځ د خیره سره واده دی او دا کمیس به دوهمې ښځې ته وروړي چې کور ته یې پکې راولي. د واده کمیس یې په داسې ځای کې کېښود چې ښځه یې وګوري. د خیالي واده په ورځ ښځه د میړه کوټې ته لاړه، کمیس یې راواخیست او یو لیک یې پکې کېښود. سړی چې راغی چې د خپلوانو له کوره راوړی هغه کمیس ورته بیرته واپس کړي چې ګوري په هغې کې یو لیک ایښی دی چې پکې لیکلي دي: خورې غواړم چې له دې دې خبره کړم چې زما د سړي د دوهم واده اصلي دلیل دا دی چې زما پخلی تل بې مالګې او بې مسالې وي او د ته بې خونده ښکاري او تا د دې لپاره راودوي چې خوندور پخلی ورته وکړي. مګر دې ته دې پام وي چې سړی له ځان نه خبر نه دی، دی د لوړ فشار او د معدې په زنډنۍ ناروغۍ اخته دی او نه مالګه ورته ښه ده او نه مسالې. ما بنې ته غاړه کېښوده خو دی مې له دې ناروغۍ نه دی خبر کړی چې نور یې زړه ونه لویږي. پام دې وي چې ده ته مالګه او مساله ښه نه دي چې پنګولي کې ورته وانچوي. دوستانو له دې کیسې څخه دا درس اخیستلی شو چې ډېر کله موږ د ځینو خپلوانو او ملګرو په ځینو کارونو او ځینو نیوکو خفه کیږو او زموږ له ټینګار سره سره هغوی له خپل دریځه نه وړي. هغوی له ورایه پړه ښکاري مګر ستونزه اصلاً په موږ کې وي او هغوی زموږ د ښېګڼې لپاره د خلکو خولې ته ځان اچولی وي او د خپل او پردي خبرې په زړه تېروي. ډېر کله پر موږ د ځینو نږدې دوستانو ځینې نیوکې او ځینې مشورې بې خونده لګېږي او لږ تر لږه په زړه کې ترې ګیلمن یو، مګر دې ته مو پام نه وي چې د هغوی دغه بې خونده خبرې د نورو له هغو خوندورو خبرو څخه چې مالګه او مساله برابره وي ډېرې ګټورې دي. ډېر کله موږ ته په ټولنیز ژوند کې د ځینو خبرې ستغې او سپورې ښکاري، مګر دې ته مو پام نه وي چې هغه د ځینو نورو له غوړو خبرو ډېرې ګټورې وي. ځکه نو د داسې دوستانو د پړولو پړ ښودلو او له هغوی سره د ښکرو اړمولو پر ځای باید سړی لومړی ځان وګوري او د خبرو د بې خوندۍ، سپوروالي او ستغوالي اصلي لامل ولټوي. ډېر کله هغه ترخې خبرې ترخو درملو ته ورته وي، مګر موږ یې د ماشومانو په څېر خوړلو ته چمتو نه یو. ډېره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به د کیسې په مقصد پوه شوي یاستئ او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.